اومه قاعده: کله چې عقلي او نقلي دلیلونه یو له بل سره په تعارض یا ټکر کې شي نو هلته څلور عقلي احتمالات رامنځته کیږي. لومړی، دواړه دلیلونه با قطعي او یقیني وي، خو دا شونې نه ده ځکه د دوو صادقو شیانو ترمنځ ټکر او تعارض محال دی. دویم، دواړه دلیلونه با ضمني وي. دلته که هر څه هم دا چانس شته چې په دواړو دلیلونو کې له ظاهر څخه انصراف یا ګرځېدل وشي، مګر موږ نقلي دلیل ته پر عقلي دلیل ترجیح ورکوو، ځکه لغوي عقیده دا ده چې اصل په الفاظو کې دا دی څو پر ظاهر عمل کړی شي، نو نقلي دلیل پر ظاهر عمل کوو او عقلي دلیل د اعتبار وړ نه ګڼو. دریم، نقلي دلیل قطعي او عقلي دلیل ضمني وي، نو په دغه صورت کې په قطعي ډول سره نقلي تر عقلي وړاندې دی. څلورم، عقلي دلیل قطعي او نقلي دلیل ضمني وي. که ذهن په ثبوت کې وي یا په دلالت کې هیڅ توپیر یې نشته نو په دې صورت کې عقلي دلیل وړاندې کیږي او په نقلي دلیل کې تاویل کول واجب دي. دا هغه یوازینی ځای دی چې درایت له روایت څخه مخکې دی، البته په ټولو ځایونو کې دا ډول عمل نه ترسره کیږي. د عقلي دلیل مفهوم ښکاره دی او نقلي دلیل هغه ته ویل کیږي چې په اړه یې مخبر صادق خبر را کړی وي. په څلورمه قاعده کې دغه موضوع بیان شوه. تعارض په داسې ډول سره چې د دوو حکمونو ټکر ته تعارض ویل کیږي چې که یو حکم صحیح شي بل به دروغ وي. د بیلګې په ډول که یو سړی ووایي چې زید نن 10 بجې په ریل ګاډي کې سپور او ډیلي ته روان شو، او بل سړی ووایي چې زید نن 11 بجې له ما سره زما په کور کې ناست و، نو دې ته تعارض ویل کیږي. څرنګه چې تعارض غوښتنه دا ده چې یو حکم صحیح شي هغه بل به هرومرو دروغ وي، نو ځکه هیڅکله د دوو صحیح دلیلونو ترمنځ تعارض نه رامنځته کیږي. خو که د دوو داسې دلیلونو ترمنځ تعارض راشي چې د دواړو منل واجب وي نو بیا په یوه کې تاویل کیږي او د تاویل له غوښتنې سره سم له ظاهر څخه ګرځول کیږي او هغه بل بیا د ظاهر له غوښتنې سره سم منل کیږي. او که یو دلیل داسې وي چې منل یې واجب وي او د دویم منل واجب نه وي نو لومړی منل کیږي او دویم ردیږي. په پرتني مثال کې که د یوه خبره راوي ثقه وي او د بل خبره راوي ثقه نه وي نو د ثقه خبره منل کیږي او د ناثقه خبره ردیږي. او که دواړه روایان ثقه وي بیا د قرائنو په نظر کې نیولو سره د یو خبره منل کیږي او د هغه بل په خبره کې تاویل کیږي. لکه په پورتني مثال کې موږ وایو د نورو خلکو په گواهی دا خبره ثابته شوه چې زید ډیلی ته سفر نه دی کړی، او چا چې د زید د سفر په اړه خبر ورکړی و له هغه څخه خبره ګډوډه شوې وه. د هغه خبر ورکول د شک پر بنسټ و نه د یقین پر بنسټ. او یا داسې وایو چې زید په ریل هغه ګاډي کې سپور شوی و خو تر سپرېدا وروسته بیرته راګرځېدلی و او هغه لومړی راوي چې بیرته راګرځېدنه نه و خبر شوی. او یا دا ډول نور تاویلات. کله چې په دغه قاعده باندې پوه شوی نو په دې هم پوه شو چې ډیر ځله عقلي او نقلي دلیل یو له بل سره تعارض کوي، نو موږ د همدغه قاعدې په نظر کې نیولو سره ګورو چې الف، آیا دواړه دلیلونه قطعي دي؟ ب، آیا دواړه دلیلونه ضمني دي؟ جیم، که نقلي دلیل قطعي او عقلي دلیل ضمني دی. دال، یا عقلي دلیل قطعي او نقلي دلیل ضمني دی. دا چې ذهن په ثبوت کې دی که په دلالت کې فرق نه کوي، یعنی کله ناکله د نقلي دلیل په ثبوت کې ذهن وي لکه هغه حدیث چې په تواتر یا شهرت سره نه وي ثابت شوی، او کله د نقلي دلیل په دلالت کې ذهن وي خو ثبوت یې قطعي وي، لکه قرآني آیت چې ثبوت یې قطعي دی خو دا چې د دوو معنا او احتمال لري نو دلالت یې ضمني شو چې کومه معنا به مراد وي. نو د دوو دلیلونو ترمنځ د تعارض دغه څلور صورتونه دي. لومړی صورت چې د داسې دوو دلیلونو ترمنځ تعارض راشي چې د دواړو ثبوت او دلالت دواړه یقیني وي، دا صورت باطل دی او هیڅ کله نه رامنځته کیږي، ځکه کله چې دواړه دلیلونه په یقین سره صادق دي نو څنګه یې ترمنځ د تعارض راتلل ممکن دي، ځکه د تعارض په صورت کې د دواړو صادق کېدل ممکن نه دي او د دې لپاره د کوم مثال راوړل هم ممکن نه دي، ځکه دا یو داسې ممتنع صورت دی چې په خارج کې شتون متصور نه دی. دویم صورت چې د دوو ضمني دلیلونو ترمنځ تعارض رامنځته شي نو په دې صورت کې نقلي دلیل له عقلي دلیل څخه مخکې کیږي، ځکه په اصول او کلام کې داسې صحیح دلایل موجود دي چې د مظنون الصدق
چې رښتینولي شکمنه وي نقلي دلیل منل واجب ګڼي او د مظنون او صدق عقلي دلیل د منلو لپاره هیڅ دلیل نشته. د عقلي دلیل چې صدق مظنون وي معنا دا ده چې د خطا امکان لري، نو که موږ د دغه دلیل پر نه صحت حکم وکړو په دې سره له عقلي حکم څخه کوم مخالفت نه رامنځته کیږي. د دواړو دلیلونو د تطبیق په موخه داسې هم ممکنه وه چې په نقلي دلیل کې تاویل شوي وای او له ظاهر څخه ګرځول شوی وای، خو په نس کې داسې تاویل کول چې د نس ظاهر یې غوښتنه نه کوي یوازې د اړتیا په وخت کې شونې ده او دلته کومه اړتیا نه لیدل کیږي ځکه دلته عقلي دلیل ضمني دی او که په دغه صورت کې بیا هم په نس کې تاویل وکړل شي او له خپل ظاهر څخه وګرځول شي نو دا به داسې یو بدعت وي چې شرع جواز نه ورکوي او عقل یې هم ښه نه ګڼي. ځکه موږ وړاندې وویل د هغه عقلي دلیل چې صحت یې ضمني وي معنا دا ده چې امکان لري دغه دلیل غلط او خطا وي. دریم صورت چې نقلي دلیل قطعي او عقلي دلیل ضمني وي، د دې صورت حکم په غوره ډول سره د دویم صورت په څیر دی ځکه نقلي دلیل که ضمني هم وي تر عقلي دلیل راجح او غوره دی. نو چې نقلي دلیل قطعي او عقلي دلیل ضمني وي هرومرو او په اولي طریقه سره نقلي دلیل نه لومړیتوب ورکول کیږي. څلورم او وروستی صورت چې عقلي دلیل قطعي او نقلي دلیل ضمني وي نو عقلي دلیل نه پرېښودل کیږي ځکه صحت یقیني دی او نقلي دلیل هم نه پرېښودل کیږي که څه هم ضمني دی ځکه داسې صحیح دلایل شته چې د نقلي ضمني دلیل منل واجب ګڼي لکه چې دغه خبره د دویم صورت په تشریح کې بیان شوه. نو په نقلي ضمني دلیل کې تاویل کوو او له ظاهر څخه یې داسې ګرځوو چې له عقل سره مخالف نه وي او دا هغه یوازینی صورت دی چې عقلي دلیل نه ته پر نقلي دلیل لومړیتوب ورکول کیږي او که څوک یې وایي چې په دویم او دریم صورت کې د هم عقلي دلیل تر نقلي دلیل مخکې شي او په دواړو صورتونو کې د عمل ورباندې وشي نو دا خبره باطله ده او مخکې په تفصیل سره بیان شوه. دلته د دوو دلیلونو ترمنځ تعارض دوه نور صورتونه دي او هغه داسې: الف چې نقلي دلیل ضمني او عقلي دلیل وهمي یا خیالي وي. ب چې نقلي دلیل قطعي او عقلي دلیل وهمي یا خیالي وي. د دواړو حکم ډیر ښکاره دی، نقلي دلیل راجح دی او عقلي دلیل پرېښودل کیږي ځکه عقلي دلیل چې ضمني وي موجود موږ پرېښودل کوو، نو دا چې عقلي دلیل وهمي یا خیالي وي پرېښودل یې په اولي طریقه سره واجب دي لکه په دویم صورت کې مو چې بیان کړل. د عقلي او نقلي دلایلو ترمنځ د تعارض د احکامو تفصیل هم دومره و له همدې ځایه د هغه چا تېروتنه ښکاره شوه چې عقل که څه هم ضمني او وهمي یا خیالي وي اصل ګرځوي او نقل که څه هم قطعي او یقیني وي تابع یې ګرځوي. دلته د دویم او څلورم صورت لپاره یو مثال وړاندې کوو ځکه لومړی صورت خو هیڅ نه رامنځته کیږي او د دریم صورت په اړه موږ مخکې وویل چې حکم یې په اولي طریقه سره د دویم صورت د حکم په څیر دی. نو د دوو مثالونو په وړاندې کولو بسنه کوو. د دویم صورت مثال: لمر یعنې حرکت لري او همدا حرکت د الله جل جلاله د دغه قول ظاهر دی او د دې ژباړه او دی هماغه ذات دی چې شپه ورځ لمر او سپوږمۍ یې پیدا کړي دي، دا ټول په یو مدار یا ګرځندۍ کې لامبو وهي. او ځینو حکما ویلي دي چې لمریز یوازې وضعي حرکت لري خو له هغوی سره د عیني حرکت پر نفي کولو کوم قطعي دلیل نشته. نو د لمر د عیني حرکت منل او قول کول پر واجب دي او د حکماو له لوري د دغه حرکت د نفي کولو خبره د منلو وړ نه ده نو پرېښودل کیږي. د څلورم صورت مثال: له شک پرته چې لمر له ځمکې څخه جلا دی او په هیڅ حالت کې له ځمکې سره نه نښلي، خو د قرآن کریم په ظاهري نظم کې له دقت کولو وړاندې ځینې وخت داسې توهم رامنځته کیدی شي چې لمر د خټو په یوه چینه کې ډوبیږي. داسې امکان لري چې دغه موندنه پرې سرسري نظر حمل وي. نو موږ آیات پر همدې موندنه حمل کوو او وایو کتونکی یې داسې ویني لکه لمر چې په چټله چینه کې ډوبیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده لکه په بحر کې سپاره کسان لمر ویني چې په بحر کې ډوبیږي. والله اعلم. لومړی پاملرنه د مادې د حدوث په اړه. له شک پرته د توحید عقیده هغه لوی بنسټ دی چې اسلام ورباندې درېږي. د دغې عقیدې اړوند ځینې مسلمانان په دوو لویو تېروتنو کې راښکېل شوي دي او دا ځکه چې هغوی د نویو طبیعي علومو پیروي کړې ده او عقیده یې ورباندې لري. د دغه دوو تېروتنو له امله هغوی نه په پوره ډول سره د نویو طبیعي علومو پیروي کوي او نه هم د اسلام. د دې خبرې بیان به وروسته راشي. لومړی تېروتنه: د نویو طبیعي علومو پیروان او د غرب له ثقافت څخه متاثرین دا عقیده لري چې ماده قدیمه ده
او د هغې اعتقاد له امله یې له الله جل جلاله سره د هغه په ځانګړي صفت قدیموالي کې یو بل شی ماده شریک کړل. په دغه تېروتنه کې د یونان حکما هم له هغوی سره شریک دي، خو توپیر یې دا دی چې د یونان له حکماو سره د لفظي تلبیس له امله یو کمزوری دلیل موجود و. د هغوی دغه دلیل په هدایه الحکمه او نور کتابونو کې بیان شوی دی او ما د هغوی دغه دلیل بطلان په دریال عصمه کې ثابت کړی دی. خو له نویو فیلسوفانو سره د پخوانیو د دلیل په څیر دلیل هم نشته، بلکې د دغه موضوع په اړه یې لکه د خپلو نورو خبرو او ادعاو په تړاو یوازې له اټکل او تخمین څخه کار اخیستی او ویلي دي دغه مکونات او د ژوند عناصر چې نن ورځ شتون لري که چیرې په یوه زمانه کې شتون نه درلود نو له محض عدم څخه یې تکوین او رامنځته کېدل معقول نه دي. خو آیا پر یو شي نه پوهېدل د دغه شي د بطلان دلیل کېدی شي؟ حق دا دی چې که چیرې دغه خبره چې د ماده مسبوق بالعدم شي معقوله نه وي، نو دا هم معقوله نه ده چې ماده غیر مسبوق بالعدم شي، ځکه د مادې د وجود او تغییر ټول اړخونه مسبوق بالعدم دي. نو بیا د دغه موجود مادي او نور موجودات او هغه تغییرات چې مادي د تغارز کیږي ترمنځ څه توپیر دی؟ د مادي د قدامت او نه قدامت په اړه نه پوهېدل مشترک دي او علاوه تر دې قدامت پر بطلان یې دلیل هم شته دی او همدغه دلیل له کومې سختۍ پرته د نوې فلسفې پر خاوندانو او په لږ علاج کولو سره یې د پخوانۍ فلسفې پر خاوندانو قاضي او پریکړه کوونکی دی. او دا ځکه چې د نوې فلسفې خاوندان تر یوې ټاکلې مودې ماده له صورت څخه مجرده او خالي ګڼي، سره له دې چې دا خبره ثابته ده چې له صورت څخه د مادې تجرد محال دی، ځکه ماده بالفعل وجود نه لري بلکې د هغې وجود بالقوه دی او هغه وخت بالفعل موجوده ګڼل کیږي چې صورت ورسره یو ځای شي. او کاره خبره ده چې د بالقوه وجود معنا دا ده چې یوازې د موجودیت قابلیت او وړتیا لري او فی الحال موجوده نه ده. نو داسې خبره کول چې ماده له صورت پرته موجودیږي دا د تقییزونو پر اجتماع قول کول دي، ځکه د دې خبرې مطلب دا دی چې بالفعل وجود یې هم ثابت دی او هم ثابت نه دی. د نقیضیونو د یو ځای والي غوښتنه دا ده چې ماده باید له سره موجوده نشي، دا خو په خپل ځای پرېږده چې په قدیموالي سره د هم موصوفه شي. او که دغه د نوې فلسفې خاوندان د پخوانۍ فیلسوفانو پیروي وکړي او دا ومني چې صورت له مادې سره یو ځای شوی دی، نو ښکاره خبره ده چې جسمي صورت له نوې صورت پرته او نوې صورت له شخصي صورت پرته نه رامنځته کیږي. له ماده موجوده وي شخصي صورت به هم ورسره موجود وي او شخصي صورت تل تغییر کوي او بدلون مومي. نو کله چې پر دغه ماده بل شخصي صورت عارض شي له دوو حالتونو څخه به خالي نه وي، یا به لومړی صورت پاتې کیږي او یا به له منځه ځي. که چیرې پاتې شي یو شخص به دوه شخصه شي، ځکه که یو شخص څخه د بل شخص جلاوالی یوازې په شخص صورت سره رامنځته کیږي، اوس چې دوه شخصي صورتونه سره یو ځای شول نو دغه یو شخص دوه شخصه شو او دا خبره محاله ده. او که لومړی صورت پاتې نشي، لومړی شخصي صورت له منځه لاړ شي، نو دا صورت خو قدیم نشو بلکې حادث شو، ځکه د قدیم زوال ممتنع دی او هغه شخصي صورت چې تر دې وړاندې و هغه هم پر همدې دلیل حادث دی. څرنګه چې د شخصي صورت ټول افراد حادث دي، مطلق شخصي صورت هم حادث او مسبوق بالعدم دی، نو نوعي صورت هم له منځه ځي او د نوعي صورت په له منځه تللو جسمي صورت هم له منځه ځي او د جسمي صورت په له منځه تللو ماده له منځه ځي. نو دا خبره ثابته شوه چې د مادې قدامت باطل دی. له محض او خالص عدم وجود یا رامنځته کېدل هغه شی دی چې ممکن هغوی یې درک نه کړی شي، ځکه دا استعباد لرېوالی دی، استحاله یا محالوالی نه دی او د مستبعداتو واقع کېدل شوني دي. د مستبعد او مستحیل ترمنځ ګډوالی د ډېرو لویو تېروتنو لامل کېږي، لکه چې وړاندې مو بیان کړل. له همدې ځایه ښکاره شوه چې د مادې پر قدیموالي عقیده لرله له اسلام سره په ټکر کې دي. نو هغه اسلام ته منسوب خلک چې د مادې پر قدیموالي عقیده لري د اسلام او نوې فلسفې څخه مخالف دي. د اسلام څخه ځکه مخالف دي چې په اسلام کې د مادې د قدیموالي لپاره هیڅ ځای نشته، او له نوې فلسفې څخه ځکه مخالف دي چې نوې فلسفه پر الله جل جلاله ایمان نه لري. له همدې امله ما وویل چې دغه خلکو په یو وخت کې هم له اسلام او هم له نوې فلسفې څخه مخالفت کړی دی. که مو صحیح او ژور فکر وکړو نو د مادې د قدیموالي تر منلو وروسته صانع ته هیڅ اړتیا نه پاتې کیږي، ځکه د مادې ذات چې کله د مادې د وجود لپاره علت شو نو ماده واجب الوجود وګرځېده او د یو واجب الوجود احتیاج او اړتیا بل واجب ته محاله ده، ځکه بیا به هرومرو د مادې او د هغه د صفاتو له حرکت، حرارت او نور ډول افعالو
ترمنځ نسبت داسې وي لکه د الله جل جلاله او د هغه د افعالو او صفاتو ترمنځ کوم نسبت دی، نو د الله جل جلاله پر وجود قول کول د مادې تر حدوث پورې تړلي دي، او که هغوی د الله جل جلاله او مادې ترمنځ د ذاتي او زماني قدیموالي له پلوه توپیر کوي، له شک پرته چې په اړه یې پخوانیو متکلمینو په پخواني علم کلام کې بحث کړی دی، خو هیڅکله داسې قول نه کوي. همدا اوس موږ له دغه خبرې څخه تیر شو او هیره مو کړه. که څه هم ځینې کسانو له صورت سره د مادې د اجزاو پر قدیموالي قول کړی دی او داسې عقیده یې درلودلې ده چې دغه صورت به تل له نوي وروستي صورت سره پاتې وي، ځکه ماده د داسې کوچنیو ذرو په صورت کې وه چې تجزیه او تقسیم یې نه منل. عقلي او وهمي تقسیم مني خو فکري یا تقسیم نه مني. حکیم دیموکریطس پر دغه خبره قایل او یا یې داسې عقیده درلوده چې په ماده کې د تحلیلي اجزاو د وجود ترڅنګ ماده له صورت سره متصل واحد وګرځېدله. موږ وایو ماده که هر څو د دیموکریطسي اجزاو په صورت کې وي یا د تحلیلي اجزاو په صورت کې، هرومرو به له دغه دوو حالتونو څخه یو حالت لري، حرکت یا سکون. که ماده متحرکه وي نو حرکت قدیم دی، او که ماده ساکنه وي نو سکون قدیم دی. خو موږ وینو چې ځینې جسمونه متحرک وي او د دغه جسم په تحرک سره هماغه اجزا هم حرکت کوي، نو سکون له منځه لاړ. او همدارنګه موږ وینو چې ځینې جسمونه ساکن وي او د جسم د سکون له امله هماغه اجزا هم ساکن وي، نو حرکت له منځه لاړ، ځکه په هره لحظه کې موږ د حرکت او سکون زوال وینو. سره له دې چې د قدیم زوال محال دی، نو د دغه شیانو د حرکت او سکون قدیموالی ممتنع شو او اجزا له دغه دوو حالتونو څخه خالی کېدی نشي، نو دا خبره ثابته شوه چې اجزا قدیم نه دي. په معدوم کې د الله جل جلاله د تصرف او د مادې د حدوث په اړه نه فهم او نه پوهېدل یوازې خالی استبعاد او پر حاضر شي د غایب قیاس دی. او څنګه به دا خبره وفهمول شي چې همیشه بدلیدونکی شی قدیم وي؟ نه فهم د دواړو ترمنځ مشترک دی، نو په نه فهم سره استدلال نشي کېدلی. د مادې قدیموالی خو په هر حال سره له شک پرته او ګمان پرته باطل او محال و. که موږ له دغه ټولو دلایلو څخه نظر وګرځو او قول ورباندې ونه کړو، بیا هم په هر صورت سره د مادې قدیموالی باطل دی، ځکه د مادې د قدیموالي لپاره هیڅ دلیل نشته. نو قدیموالی او نه قدیموالی یو برابر احتمالي شول، او دلته ممکنه ده چې له عقلي پلوه دوه شقونه ومنو. خو وړاندې موږ وویل هغه چارې چې د دوو طرفونو احتمال لري، که د مخبر صادق له لوري یو طرف وټاکل شي منل یې واجبېږي، او دلته د مادې د حدوث طرف ټاکل شوی دی، نه د قدیموالي، ځکه الله جل جلاله ویلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي. نو د نقل له امله هم د مادې د حدوث منل واجب دي. د لومړۍ تېروتنې بیان هم دومره و، او د دې دویمې تېروتنې بیان په راتلونکې دویمه پاملرنه کې وړاندې کیږي. دویمه پاملرنه: د الله جل جلاله قدرت ټولو شیانو ته شامل دی. د لومړۍ تېروتنې لنډیز دا و چې له الله جل جلاله پرته نور شیانو ته یې هغه څه ثابتول چې یوازې تر الله جل جلاله پورې ځانګړي دي، او د دویمې تېروتنې لنډیز دا دی چې له الله جل جلاله څخه د کمال یو صفت نفي کوي، او هغه د قدرت د اموالي صفت دی. ځکه ځینې نوي مثقف خلک پر خپلو ژبه او په خپلو لیکنو کې داسې دعوه کوي چې د هیڅ شي لپاره دا ممکنه نه ده چې پر کوم فطرت پیدا شوی وي له هغه مخالفت او سرغړونه وکړي. هغوی خپله دغه دعوا پر دوه عقلي او نقلي لارو ثابتوي. عقلي لاره: په عقلي لاره کې د بیلګې په ډول هغوی وایي چې اور ته تل سوځول کوي، او موږ هیڅکله د دې خلاف نه دی لیدلی، او همدارنګه ماشوم له مور او پلاره پیدا کیږي، او موږ د دې خلاف نه دی لیدلی. د دغه قاعدې په نظر کې نیولو سره هغوی له معجزاتو څخه انکار کړی دی، ځکه معجزې خارق العاده یا د عادت څېړونکي دي. دغه انکار یې یا صراحتاً وي چې له سره هماغه واقع دروغ وګڼي، یا باطل او خیال تاویل کیږي، او دا تاویل یې په هغو ځایونو کې وي چې د انکار لپاره کومه لار نه ویني، ځکه په همدغه واقعه کې نص موجود وي او په یقین ثابته وي. د رسولانو علیه السلام د معجزاتو په اړه همدغه د هغوی کړنلاره ده. نو د اولیاء رحم الله کرامات خو هیڅ په شمیر کې نه راولي. د دغه ټولو نقصانونو بنسټ د هغوی دغه عقیده ده چې د فطرت خلاف د یو شي رامنځته کېدل ناشوني او محال ګڼي. نو ای ښاغلیو،
دا یوازې یوه دعوه ده او دغه دعوه دلیل ته اړتیا لري. د هغوی نه دلیل او نه مشاهده خو هیڅکله دلیل نشي جوړېدلی، ځکه دغه دلیل له استقرا یا پلټنې څخه رامنځته شوی دی. په استقرا کې یو سړی ځینې جزئیات ویني او بیا په هغوی کې یو مشترک قدر او اندازه پیدا کوي او د دغه مشترک قدر په پایله کې پر نورو هغو جزئیاتو حکم کوي چې د نه وي ویلي، او دا ډول حکم یقیني نه وي. هو د دغه دلیل پر مټ پر نورو جزئیاتو د ذهن تر کچې حکم ثابتېږي او ذهن یوازې په هغه ځای کې دلیل جوړېدلی شي چې بل تر هغه قوي دلیل ورسره په ټکر کې نه وي. بیا هغه ذهني حکم چې د استقرا له امله رامنځته کېږي یوازې د دوام په ډول سره وي او په دوام سره ضرورت یعنې له مخالف لوري د امکان نفي کول نه ثابتېږي، بلکې له مخالف لوري د امکان د نفي کولو لپاره مستقل دلیل ته اړتیا وي. له ذهن چې تر ذهن په بل ډول قوي دلیل په ټکر کې شي ذهن هیڅ اثر نه لري او په دغه وخت کې پر قوي دلیل عمل کول واجب دي. او چیرته چې د امکان پر نفي کولو دلیل موجود نه وي او د ذهني حکم پر خلاف قوي دلیل موجود وي نو کوم بلونکی هغوی دې ته رابولي چې پر قوي دلیل استدلال ونه کړي او بعید تاویل ته میلان ولري، سره له دې چې تاویل له ظاهر څخه ګرځول دي او یوازې د اړتیا په وخت کې تاویل ته رجوع کیږي او دلته خو کومه اړتیا نشته نو ولې تاویل ته ورګرځي. او که چیرې د دغه ډول تاویلاتو لپاره د میدان پراخه کړل شي نو هیڅ عبارت او شهادت به د خپل مضمون لپاره دلیل پاتې نشي، ځکه د هغه تاویلات او احتمالاتو لپاره به هدف وګرځي چې له دلیل پرته رامنځته کیږي.